ښه مامدو څرګر صاحب ثابت ورور به څنګه شي؟ هغه سره به یو کس پرېږدو اندېښنه مه کوه. څرګر صاحب دا نویل شوي کسان د سرمد کاوجي له ترور سره کومه اړیکه لري؟ نه هغې پېښې سره کومه اړیکه نه لري. دا عادي مجرمین دي. اجازه راکئ ملګرو، اجازه راکئ، راځئ. زما خبره دې وانه اورېده. که بل کس هم ورته ووایي چې راوځي. ډېره لویه تېروتنه کوې نجیبه مره. سبا به ټوله ورځ له مانه بخښنه غواړې. سبا به سره وګورو. اوس دا ولچک په لاس کا، بیا به خبرې وکړو. په اجازه دی. مهرباني وکړئ. تا څه وکړه له پولیس د ځان وژغوراو که نه؟ حاضرول نه یم، ارامه اوسه. زه له چا سره خبرې کوم؟ ښاغلیه بد خبر خو به مو نه وي اورېدلی؟ پولیسو زموږ حاضرول نیولی دی. رښتیا وایې؟ خدایه دا څه وشول؟ ښاغلیه موږ ورغ غوښتي وو. تاسو ته یو بد خبر لرم. لږ مخکې پولیسو حاضرول ونیوه. څه؟ نشي کېدی، اوس به موږ تباه شو. نجیب یو څه خو وکړه که نه زموږ ډېر ساړه کېږي. یو مستري یا څوک راوغواړه امیر صاحب چې مرکز ګرمي جوړه کړي. ټوله شپه مو ډېر ساړه وشول. اوبه مې په مخ واچولې، ډېرې یخې وې. یوه لیره راوتله، بیا هم په شدار یې. دا پیسې واخلئ. مستري راوغواړئ چې مرکز ګرمي جوړه کړي. پاتې پیسو باندې هم اړې چایر واخلئ. که نورې پیسې پاتې شوې بیا بازار ته لاړ شئ. پاتې پیسې بیا ماشومانو ته ورکړئ. پلاره دا خو ترکي لیره نه ده، لکه چې کوم بل شی دی. البته زویه دا چې ویلي دا د نجیب یوه لیره ده. هر څومره چې مصرف کې نه خلاصېږي ډېره برکتي ده. دا مامدوک نو بیا څه شو ها؟ راغلم. سهار په خیر. سهار په خیر راځه. خیره دی هندي خورې د ټولو ډېر ساړه شوي که څنګه؟ ارزروم ته لاړ نه شو. امر د ژوندی وي د ارزروم هوایي زموږ تر کوره راورسوله. مرکز ګرمي خرابه ده وروره. څنګه یې رانه؟ ښه یم، مننه کوم. ته څنګه یې؟ ښه یم نو. هغه بې خیره ملګری دې چېرته دی؟ دې ورځو کې نه ښکاري. بیا ورک شوی دی. وګوره څومره وخت مو سره یو ځای تېر کړ. کله چې موږ ارزروم ته تللو یا که یوه ورځ هم دلته رانغی. خدای پاماني ته هم رانغی. ګوره زه ورسره خبرې نه کوم، تاسې هم خبر اوسئ. ښه دی بیخي ښه دی. دا چای ورکه چې لږې ټینکي ډېر نه رای دی. بیا څه شوي؟ کوم کار یې کړی که څنګه؟ نور نو ډېر څه نشي کولی. ولې؟ ځکه چې اوس نظارت خونه کې دی. څه؟ څنګه کېدی شي؟ څه؟ ښه څرګر صاحب همداسې خبره ونیازي. زما خپل ملګري زول چک کړم او دلته یې راوستم. اندېښنه مه کوه څرګر صاحب، هېڅ هم نه کېږي. امیر صاحب به درته لږ نصیحت وکړي او خوښې به دې کړي. بس
اوف ما ته هم لګ راکا کنه نه کېږي عامر صاحب امر کړی وی ویل څه وویل خیري ته خستې مه ورکوئ ډېره خندا یې درلوده څو ورځې مو دلته تېرې کړې والله هغه ورځو پسې خفه شوی یم زما هم اوس پام شو والله چې زم خفه شوی یم خو دا ځای تا پسې هېڅ نه دی خفه شوی جاسوس خیري څنګه دې مونږ خرڅ کړو ها چا خرڅ کړی کله یې خرڅ کړی ولې یې خرڅ کړی پوښتنه وکړه چې ولې یې خرڅ کړی هو یعنې دا خو منې چې مونږ دې خرڅ کړي وو وروره ما لاره غلطه کړې وه د یو څو روپیو تمه مې وکړه اوس دې حالت ته مې وګوره هېڅ ښه کار مې ونه کړ ښه ده چې عاقب څارګر صاحب له لاسه ونیولم ژوندی دې وي ګورې اوس دا پخوانۍ خبرې پرېږدئ هغه خبرې خلاصې شوې لږ خو ماته هم راکه نیازي د امر صاحب نوې مرستیاله راغلی پوښتنه مه کوه څارګر صاحب ډېره بده ښځه ده هېڅ مې نه خوښېږي څنګه ووایم د خیري په څېر ده خدایه څوک دا نوم یې څه دی خیریه بس که نو باده ده دا خبره ښه ولګېده ډېره ښه هېڅ ښه ونه لګېده دومره خو په چا باندې فشار مه راولی که نه ته کار نه لرې لاړ شه حالا نو کار دې وکړه کار به هغه وخت پیل شي چې نجیب امیر بې راشي ته په تمه شه په تمه شه لږې خستې راکه عاقب بیا څه کړي ځان ته یې جنجال جوړ کړی که څنګه څه وخت یې سر له بلا لرې کړی دا ځل یې کوم مهم کار نه دی کړی غوښتل یو چا سره مرسته وکړي خو غلط وخت کې ونیول شو لږ څه د نظارت کې پاتې شي په دې پلمه به یې موږ هم ووینو کلاره کېږي چې یو ځله کې فرور وي دی مړی مې ستوني کې بنده شوه ته یې وینې که نه داسې ده رژیم ونیسي ته ورته وګوره خبره یې چېرته ورسوله موږ دلته په خوشحالۍ سباناری خورو ستاسو په اند هغه هلک په نظارت خانه کې وږی کیني ها په خوشحالۍ سباناری کوو فکر کوم زه کوم بل چېرته یم او زما غاښونه هم زما نه دي لړزېږي د عاقب نه هوښیارېږي هو د بې عقله کسانو سزا هم دا ده که زما خوښه وي هېڅ یې نه راباسم اوهو البته لکه چې ته نه پوهېږې څه ستونزې لیدلي سمه ده چې لیدلې دي څه وکړو نو هر چا په سر چې کومه بلا راشي بدماشي دې پیل کړي داسې مه وایه نو ته ولې داسې خبرې کوې ها دا نو څه معنی لري رانه په دې سهار وختي کې مو ورځ مه خرابوئ نجیبه په یخچال کې پرونی سرما شته یو قبه درته جوړه کړم نجیبه دا کیف زما د لاس سرما ډېره خوښېږي که نه هو یو دیګ هم ورسره کېده ممدوحه هېر دې نشي د تګ په وخت کې به د کبابو سکاره او کورم هو والله امر صاحب ډېر خوند وکړي اوه سمه ده توبه خدایه وایا کیف څارګر صاحب مهرباني وکړه چای وڅښه ژوندی اوسې الهانه ډېره مننه ماته نشته البته چې تا ته نشته کم عقله څه ته درته وګوره اوس چا والا هم په ما ظلم کوي نوره نشم زغملی ښه نیازي د دعوا کار څنګه روان دی ښه دی بد نه دی څارګر صاحب هغه کسان نیسو هماغه پخوانۍ لوبه پیلېږي فکر کوم دا کار پای ته نه رسېږي ما خو تاسو ته ویلي وو که نه له دې خلکو سره باید د هغوی په ژبه خبرې وشي والله که ووایم زه هم داسې فکر کوم بیا به دروغ وي خوښه مې کوئ مخکې شه حرکت وکړه مخکې څارګر صاحب ستا لاره ډېره ښه ده زر یې پایله پر سترګو ستا لاره سمه لاره نه ده څارګر صاحب ته د کم عقل ته وګوره که څوک وایي لاره دې سمه ده خبره یې مه منه تا ته دروغ وایي راشه عدالت ته تسلیم شه کار دې غلط دی د دندې په وخت کې داسې څنګه بې پروایي که غواړې د خوړو لپاره به م یو څه درته راوغواړو نه موږ لږ څه مخکې پاچه وخوړه اړتیا نشته سهار پخیر راغلی دلته څه خبره ده څنګه دومره صمیمیت ښکاروي عاقب څارګر صاحب پردی نه دی زموږ هم مسلکه دی یعنې پخوا زموږ هم مسلک کوو ښه نو دا اوسپنیزې میلې څه دي تا ته کومه معنا نه لري هغه اغلې زه په خپل ژوند کې له څه نه چې ډېره کرکه لرم هغه بې لارې شوي پولیسان دي هغه کسان دي چې خپل مسلکي عزت او درناوی تر پښو لاندې کړی وي که یو بل کس دې پیدا کړي چې دې مسلک ته زما په اندازه درناوی ولري بیا به خپل سر پرې کړم او تا ته به یې ډالۍ کې درکړم دا چې څوک په تشکیلاتو کې خبرې ونه کړي ما خپله استعفا ورکړې اغلې ډېره احساساتي شوم
نجیب عامر ته زنګ ووهه خبرې که نیازي د حاضرو لحظارات اخیستلو لپاره به اوس ښاغلی ذکي راورسېږي. سمه ده په سترګو. بلې نیازي سمه ده موږ هم حرکت کوو د لیدو په هیله زو چې شوبه کې مو کسان سمه ده مرسای. نجیبه صبر دا واخلې خوندور مې پخ کړي یا کفتۍ بیسئ. ښځې ته جدي یې ها دې که نو څه خبره ده نجیبه ها لاس خو دې پې نه دردېږي. توبه استغفر الله سمه ده هلنو هلنو ښه ورځ. د ازرول په اړه معلومات د وکیل په دفتر کې څه کول ها؟ مونږ ولې دومره بې نظمۍ راته ووایئ؟ ښاغلیه ستونزه دا ده چې هېڅوک هم په چا باندې باور نه لري. ټولو سره سندونه شته. سندونو ته د ځان ژغورنې تضمین په توګه ګوري. دا چې د سر مطلب وژلو نه مخکې ونیول شو ښه ونه شول. ولې نه شو وژلی؟ اوکې فالته وه د ثابت ژغورلو لپاره ان روغتون ته تللی به. د هغه کف نه تر اوسه نه یې ژغورل شوي. داسې څنګه کېدلی شي؟ هغه سړی زموږ د ځواک په مقابل کې د یو مېږي په اندازه هم نه دی. خو په خوړو کې رالویږي او زموږ معده خرابوي. بخښنه غواړم ښاغلیه ځینې خلک ورته د نامرود سندروم وایي. باور لرئ چې یوه میاشتې به نامرود وژلی وي. نو هیله کوم میاشتۍ مه یادوئ چې زموږ پایله به هماغسې شي. مینیکا ته بې ځایه خبرې مه کوه. ته اوس بې ځایه فتوا مه ورکوه. ښاغلیه غلط شوم بخښنه غواړم. ما وبښئ ښاغلیه. هغه اوس څه وکړو؟ حاضرول نه څېړنه کېږي. نن یا سبا به محکمې ته ولېږدول شي. که داسې ځای ته ولېږدول شي چې هلته زموږ ملګري نه وي بیا څنګه ها؟ سوها د محکمې او قاضیانو په اړه ځان پوکه سمه ده. دا چې ازرول کومې محکمې ته لیږي او ان دا چې کوم قاضي دعوا مخته وړي. سمه ده ښاغلیه همدا چې خبر شوم تاسې ته خبر درکوم او اړینې ټلیفوني اړیکې به هم ونیسم ښاغلیه. سمه ده پیکاسا ته هم د سرمت کوجي موضوع په خپله وڅاره. اوس چې نه دی مړ شوی پوه شوی به وي چې دې کار تر شا د چا لاس دی. له یمان سره یو ځای لیدو ته ورشئ. ویې ډار کوئ او د ګوند له رهبرۍ نه یې لرې کوئ. هر څه ته چې اړتیا وي ترسره یې کوئ. سمه ده له یمان سره به خبرې وکم او وربشم. عاکف پرون شپه له ازرول سره یو ځای نیول شوی دی. اوس چې مرغۍ قفس ته دننه شوې وایم د هغه لپاره هم باید یو کار وکړو. لس ویل سره هم خبرې وکړه. اوس چې دننه دی لاسونه او پښې تړلي دي د هغه کار هم باید ختم کړو. دا فرصت له لاسه نه ورکوو. هغه کار به هم وکړم. بله سمه ده ښاغلیه سمه ده ښاغلیه هر څنګه چې تاسو وغواړئ. سمه ده پوه شوم ښاغلیه. سمه ده درځم. خیرات دی ښاغلیه هېڅ ښه راته نه ښکاري. درمل مې راکئ. مهرباني وکئ. چا زنګ وهلی و؟ لوی انجمن زه غوښتی یم. ویلې زما څنګ ته راشه. څارنوال صاحب راغلی؟ لږ مخکې راغی امر صاحب. ښه وخت ولرئ. ژوندی اوسئ امر صاحب. تر څه وخته پورې به موږ دلته وساتي؟ صبر وکړئ یو ځل نجیب عامر راشي. هغه دی راغلل. عامر صاحب موږ هم ستاسې یادونه وکړه. موضوع څه وه؟ موږ څه وخت خوشي کوئ؟ هسې موږ معصوم یو عامر صاحب. معصوم یوازې د زنګو ماشوم ته ویل کېږي. ته دا واخله. دا څه دي؟ دولمه ده.
ستا خو دلما ډیره خوښیږي. یا وخت دې ډیر خوړل. هنري خو در سره لګلې دي. بیا کنایه خبرې کوي خو پرېږدی څه ووایم. امر صاحب موږ څه وخت خوشې کوئ؟ یو ځل د حضر الموضوع حل کو، بیا به ستاسې موضوع هم حل کو. ثابت څنګه دی؟ ښه دی. د هغه په اړه اندېښنه مه کوه، د ځان په اړه اندېښنه وکړه عاکفه. او امر صاحب او تا ته څه ووایم؟ هله نو دلته غلي کېنئ، وروسته به بیا سره خبرې وکړو. هله نو ملګرو د لیدو په هیله. ملګریا څارګر صاحب دا خلاص کړه چې یو ځل خوند وګورو. واخله خیري واخله وخوره دارو دې شه. ښاغلیه د اندېښنې وړ خبره به نه وي، ډاډه یم. که داسې خبره نه وای داسې په بیړۍ نه غوښتلم کایا. همدا چې له ځای راووتلی زنګ ووهئ، که نه ډېر باندې ښمن شو. سمه ده هغه کار چې ما ویلی هماغه وکړئ. د محکمې موضوع باندې خبر شوم. که حضرول نن محکمې ته ولېږدول شي بیا هېڅ چانس نه لري، خو که سبا ولېږدول شي بیا زموږ ځینې ملګري شته. دا موضوع به حل کړو ښاغلیه. سمه ده پوښتنه یې وکړئ چې څه وخت یې لېږدوي. که نن وي باید محکمې ته ونه رسېږي. سمه ده. په خیر لاړ شئ ښاغلیه، په خیر لاړ شئ. دا د لوی انجمن خبره نو له کومه شوه پیکاسه؟ نه پوهېږم. کله چې پیساګور بیرته راشي بیا به پوه شو. ورځئ ټول د خپل کار وکړي. سمه ده. ومنه ویل چې زما موکل ما په کوم تورن کړی. یو تور خو نه دی، دوسیې کې ډېر جرمونه شته، ټول به یاد کړو. لومړی به له هغه عملیات نه پیل کړو چې په پخواني لومړي وزیر مو ترسره کړی و، امر مو له چا اخیستی و. سارنوال صاحب زه داسې یو ډاکټر یم چې ټول عمر مې په درملنه کې تېر کړی. ناروغانو ته خدمت زما لپاره تر ټولو لوی عبادت دی. شپه او ورځ نو ګورم د دولت لوړ پوړو چارواکونه نیولې ته راځي کسانو پورې. ما د ډېرو کسانو عملیاتونه کړي. خپله شاوخوا کې یوه څېړنه وکړئ. ډاډه یم چې ستاسې د خپلوانو له غړو نه به مې هم ځینې کسان عملیات کړي دي. د بدن غړو سوداګرۍ ته به وروسته راشو. لومړی دې ته ځواب راکړه چې د یو ډاکټر په توګه خپل قسم ته رښتینی او که نه. خپلو شتمنو او قوي ناروغانو ته مو له غیر قانوني لارې د بدن غړي برابر کړي که نه. دا به همدغه پوښتنه وکړم چې په نړیواله کچه د پښتورګو قاچاق څنګه عبادت دی. هغه 80 میلیونه ډالر مو چې د روغتون لپاره قرض اخیستې وي د هغو په وسیله مو د دولت خزانې ته څنګه زیان ورساو، دا هم یوه پوښتنه ده. خو لومړی زما لومړۍ پوښتنې ته ځواب راکئ. د لومړي وزیر په راپور کې مو لیکلي وو چې اوږه یې فلج شوې ده او کار نشي کولی، چې ستاسې له روغتون نه راووت ښکاره شوه چې اوږه یې جوړه ده. او هو دا لومړی وزیر چې ستاسې د درملو له امله بستر شوی و هغه تاسې د ماڼۍ لایق ګڼلی وی. تاسې ته طب همدا در زده کړي دي. وروسته مو په انقره کې لیدنې ترسره کړي او غوښتل مو چې د ترکیې اوسنی جمهوریت له منځه بیسئ او پر ځای د ملي حکومت په نوم یو بل جمهوریت جوړولو پلان جوړ که همداسې ده که نه؟ په دې حکومت کې ستاسې دنده څه وه؟ کوم ټلویزیون چې تاسې جوړ کړی ولې هغه کې د مخکې له وخته زوال ویاندویانو ته ډېر وخت ورکوي؟ د ټاکنو مخکې مو د خپل ټلویزیون مدیر ته ویلي هر خیانت چې کوئ ویې که بسنه کوئ چې داسې نشرات خپاره کړي تر څو د اقتدار ګوندرایې کمې کړي. د خپل پوهنتون امکانات مو ټول د مخکې له وخته زوال سازمان په لاس کې ایښي دي. دا ټول په ارقامو سره ووایئ. زما موکل مجبور نه دی چې دې پوښتنو ته ځواب ورکړي. زه په نړیواله ټولنه کې تر ټولو لوړو طبي اکاډمیګانو کې خپل هېواد ته ډېر ویاړونه راوړل. اوس دا چې د خلکو په خبرو په ما تور لګوئ ډېر مې ځوروي ښاغلو. د چوپ پاتې کېدو له حق نه مې ګټه اخلم. ښاغلی حضروله پوهېږم چې لاس مو ډېر اوږد دی، خو که په برلین کې قاضیان شته هېواد کې هم قاضیان شته. هغه سند چې دفتر کې مو پیدا شوی د تیارې جګړې پلان په نوم ښکاروي چې له مالیات خانې پرته نور په کومو کارونو کې بوخت یئ. کوم امرونه چې تاسې د خپل پوهنتون او روغتون کارکوونکو ته په لاریونونو کې د ګډون لپاره ورکړي دي هغه ټول له موږ سره د ښاغلی حضروله. په دې لاریونونو کې ځینې وخت پخپله تاسې هم ګډون کړی دی. انځورونه مو له موږ سره شته. دا لاریونونه ډېری ستاسې د ټلویزیون له لارې خپاره شوي. اوس په دې هم پوهېږو چې د شاهمار عملیات د درې لوړ پوړو کسانو نه یوې تاسې یې. په دې معنا ده چې زندان کې به در سره 2 نور ملګري هم وي. په 3 کسیزه کوټه کې به د ډېرو تیارو جګړو پلانونه جوړ کړئ او همدارنګه حکومتونه به جوړ کړئ. دلته غلی پاتې کېدای شئ، خو هغه سلګونه ثبوتونه چې له موږ سره دي
د هغه ځواب به هرومرو په محکمه کې ورکوي. یوازې ښاغلی دې راشي. تاسې هم دلته په تمه شئ. باید موبایل مو واخلم او تاسې تلاشي کوم. امر هم داسې دی. مهرباني وکړئ دې خواته راځئ. نورم په تمه کېږو. سمه ده، په تمه وشو. زه کومه ستونزه نه لرم. داسې مه کوئ، هیله کوم هر ساعت چې تاسې ما دلته ساتئ په دې پوه شئ چې د پښتورګو یو ناروغ به د ډېر درد له امله مرګ ته نږدې شي. اغولو موږ له هغه څخه دلته نه ساتو. د دې لپاره مو ساتلی چې رښتیا راته ووایي. هر انسان تېروتنه کولی شي. تاسې په خپل مسلکي ژوند کې هېڅ تېروتنه نه ده کړې. فکر کوم تاسې ما تر اوسه په سمه توګه نه پېژنئ. د یوه ټلیفون په وسیله کولی شئ په انقره کې د لوړ پوړو چارواکو نه زما پوښتنه وکړئ. زموږ په اړه هم پوښتنه کولی شي. ښاغلی کېدای شي د حالت پر جدیت پوه شوي واوسئ. ته زنګ ووهو. موږ د اسنادو له مخې پوښتنې کوو او د مناسب ځواب په تمه یو. داسې بې ځایه خبرې پرېږدي او زموږ پوښتنو ته ځواب راکوي. د انقرې دولت لوړ پوړي چارواکي هم دې حالت کې تاسې سره مرسته نشي کولی. وګوره دا هغه اسنادونه دي چې پخواني لومړي وزیر د عملیاتو په وخت کې موږ کړي وو. دا هغه دوسیه ده چې د قاچاقچي نه کوي. دا هغه دوسیه ده چې د ترهګرۍ سازمانونو لخوا اساسي د پوهنتون او روغتون د غیر قانوني کارونو ښکارندویي کوي. ستاسو د ټولو کارونو په اړه موږ سره ډېر اسناد شته. ثبت شوي غږونه، انځورونه، هر څه دلته شته. تاسې خو له موږ نه نشئ غوښتلی چې دومره سندونه له سترګو وغورځوو. تاسې لیوني شوي یئ. داسې نشي کېدلی. که زما موکل اوس په امریکا یا سویس کې ژوند کولی، خلکو به په سر ګرځوه. دا داسې بدتور ده چې په ټوله طبي ټولنې بد اغېزه کوي. لومړی دا چې موکل مو باید زر ځلې دعا وکړي چې په امریکا کې ژوند نه کوي، که نه نو اوس به په برېښنایي څوکۍ کې ګرځېده. دوهمه دا چې تاسې په کومو ټولنو کې ځای لرئ او همداسې کومو ټولنو کې چې کار کوئ ټول له ثبوتونو سره په دوسیو کې شته دي. هڅه مه کوئ چې موږ ته دوکه راکوئ. په خبره پوه شوئ؟ څه ته وکړي؟ ممدوحه دا ښاغلی له دې ځایه بوځه. یو راحته کوټې ته یې بوځه. نه غواړو طبي ټولنې ته سپکاوی وکړو. مهرباني وکړئ راځئ له ما سره راشئ. ښاغلی ډاکټره تاسې څه کوئ؟ تاسې ما نشئ نیولی. زه په نړۍ کې نمتو جاره یم چې ټول ژوند مې ناروغانو ته خدمت کړی. لاسونه دې لرې کړه.
زه هم یوازې تر پولیس یم چې ټول ژوند مې خدمت کړی خو دې بنده که مخکې شه له تاسې ټولنه به شکایت وکړم تباه به م وکړم نه پوهېږئ چې له چا سره ځان بخئ بې حیثیته او بې ارزښته خلکو ما ته وګوره با حیثیته سړیه خپل حد او حدود دې وپېژنه تر اوسه داسې کس نړۍ ته نه دی راغلی چې زموږ په حیثیت او عزت خبرې وکړي تاسې به بیا وګورئ دا کار دلته نه خلاصېږي هو نن لږ څه وروسته به یې ویسي نه محکمه سبا ته نه پاتې کېږي سمه ده نور نو څه ته په تمه شو ها تاسو ته پته مه دي مهرباني وکئ درې کاله کېږي چې هره ورځ خپل ځواک له لاسه ورکوو مارتیوان مو وواژه خو بیا هم د هېواد کې مخته نه شو تللی او موږ خپلو کارونو کې ډېره هڅه وکړه د کردانو او ترکانو مشران او رهبران مو ووژل هر کار مو ترسره که خو بیا هم موږ بریالي نه شوو که بریالي شوي وای اوس به موږ یو نوی پیل کړی و په همدې توګه زموږ تر ټولو تکړه کسان هم بریالي نه شول چې لومړی شمېره کس کو او که هغه مقابل ځواک چې د مارتیوان اروا تمثیلوي دا تېر شوي 3 کاله د دې ښکارندوی نه کوي چې زموږ په هېواد کې خپل ځواک له لاسه ورکړی زموږ په وړاندې ځواکونو نوی حکومت جوړ کړ ځان یې پیاوړی کړ او له ګاونډیانو سره یې ښې اړیکې پیل کړې او همدارنګه په خپلو کارونو کې بریالي هم دي د هغوی دا کارونه زموږ د 80 کلنۍ ستراتیژۍ ځای نیولی دی ښاغلیو له ګاونډیانو سره د ستونزو جوړولو ستراتیژۍ اوس کار نه کوي د دې پر ځای چې له ګاونډیانو سره د دښمنۍ خبرې خپرې کړو پر ځای د ملګرتیا او د سولې خبرې روانې دي په ځانګړې توګه ځینې ډلې چې د عبرانیانو نه پاتې دي د اسلام په نړۍ کې یو لوی انقلاب رامنځته کړی دی د عثمانیانو جغرافیایي خلکو سره د مرحمت او عدالت واک د ترکانو په لاس کې دی که داسې روان وي ترکیه به په نړۍ کې د یوه ستوري په څېر تل وځلېږي ښاغلیه داسې به هندوستان او چین سره یو ځای په راتلونکو لسو کلونو کې زموږ له واکه په بشپړ ډول ووځي ښاغلیه پخوا چې به موږ هر پلان نیو پرته له دې چې څوک به یو پوښتنه وکړي پلی کېده اوس به دا هېواد ډېر خپل سری شي او زموږ امرونه به ونه مني د دې ټولو ستونزو له امله زموږ مشرانو پرېکړه کړې ده چې د بهرنیو ملګرو په مرستې سره د نویو عملیاتو پیل وکړي ته مو د همدې لپاره راغوښتی پیسا ګوره زموږ دا کار به د حکومت د سولې او ملګرتیا ټولې خبرې پای ته ورسوي او هم به زموږ ځواک او واک په دې هېواد کې بیا ځلې جوړ شي او بېرته به خپل اصلي ځای لاسته راوړو موږ د داسې یو حالت رامنځته کولو لپاره توکمې ته فشار ورکړی ډېر لوی او له وینو ډک پلانونه لرو خوشه بکن خوشه بکن تاسو ته وایم خوشه بکن غلی شه ډېره خبره مه کوه مخکې شه خوله دې بنده که زناوره مخکې شه څنګه ما سره داسې خبرې کولی شي مخکې شه هله نو مخکې شه ډېرې خبرې مه کوه درته وایم خوله دې بنده که راځیله مخکې شه دا ځای به په تاسو باندې خوشې مې کوي خوله دې بنده که مخکې شه خوشې مې راځیله خبرې مه کوه مخکې شه زرڅیانو خوشې مې کوي مخکې شئ تاسو نشه خبرې مه وکړئ خوشې مې کوي خوشې کوي عثمانه څه خبره ده دوی څوک دي نه پوهېږم اغلی کوم جرم یې کړی دی دوی دواړه ډېر لیوني دي امیر صاحب نظارت خونه کې واچوئ خو نظارت خانه ډکه ده داسې نه کېږي د هغوی ځای به لږ تنګ شي خو خیر دی دوی عمل ته واچوئ ورځئ سمه ده مخکې شه مخکې شه خبرې مه کوه الله د لوی عملیاتونه مو موخه څه ده ښاغلیو داسې یو کار باید وشي چې ټول هېواد ورته حیران شي داسې کار چې د هېواد لوړپوړي چارواکي بیا هم له موږ نه د خپل خوندیتوب غوښتنه وکړي داسې یو کار باید وکړو چې ترکیه د خپلو ګاونډیانو او نړۍ له سترګو نه وغورځوو تر څو بېرته موږ ته اړتیا پیدا کړي
د ترکیې پر مخ وړاندې روان بحراني سیاست ته باید د پای ټکی کېښودل شي. د ترکیې قوي ځواکونه باید د کردانو او ارمنیانو په وسیله د تل لپاره له منځه ویسو. دوی هیوادنۍ مینه هر ځای کې خپروي. همدارنګه مرحمت او عدالت هم پر هر ځای کې پلی کوي. د اقتدار تمثیل کوي. په داسې حالت کې چې موږ کینه، غوسه، دښمني، درد، وینه، دعوا، غچ اخیستلو په پلمه خلک مو په ډیرو برخو سره وویشل، خپل منځ کې په جګړه اخته کړل. دا نظام مو جوړ کړ. هغه بهرنی سیاست چې اوس هیڅ ستونزه نه لري باید په داسې سیاست بدل شي چې ډېرې ستونزې ولري، او ترکیه باید هیڅ کوم ملګری ونه لري. په راتلونکي کلونو کې به چین او هندوستان د خپل اقتصادي او نفوسي ځواک په وسیله ډېر پورته لاړ شي. ترکان باید له نړۍ سره وجنګوو. ترکیه هم د خپل ځوان ځواک، اقتصاد، تاریخي بنسټ له امله پر مخ روانه ده. موږ باید د هغوی د پرمختګ مخنیوی وکړو. د همدې لپاره هغه ترک عسکران چې لبنان او افغانستان ته ځي هغوی ته یوازې د سولې غوښتونکو ځواکونو په توګه نه ګورو. د ایران په سقوط کې د ترکیې رول او دا چې د منځني هیواد رول یې ولوباوه، دې کار ته عادي پرمختګ په توګه نه ګورو. کوم کارونه چې منځني ختیځ، اوراسیا او اسیا کې کیږي هغه به ډېر ځیرتیا سره څارو. دا چې د ترکیې یوه پښه په اروپا کې هم ده او کولی شي چې له دې لارې اسرائیلو ته هم ګواښ مخ کړي، نو ځکه موږ نشو کولی د ترکیې پرمختګ وګورو، لاس تر زنې ورته کینو. د همدې لپاره باید هر څومره زر چې کېږي خپل نوی پلان ترسره کړو. که ترکیه د هغه هیواد په توګه وپېژندل شي چې د ایران اتومي وسلو لپاره یې غني شوي یورانیم ساتل، بیا به راتلونکي کې زموږ پروژه لا هم بریالی شي. په داسې حال کې که د چین او ترکیې خلک د یو بل په وړاندې ودرو او ویجنګوو، بیا به زموږ پلان نور هم ښه مخته لاړ شي. د همدې لپاره هغه دوه مهم کسان چې د ترکیې او د سیمې د سولې او ملګرتیا په خبرو کې راغنده رول لوبوي او د سولې خبرې د مشر په ګډون د 3 کسانو ترور مو په یو وخت کې پلان نیولی دی. د ترور داسې 3 لویې پروژې لرو چې بهرني سیاست، کورنیزو چارو او اقتصاد ته ډېر زیان رسوي. یعنی 3 وزیران باید ووژل شي. سم پوه شوم؟ هو، د ترکیې نوی سیاست جوړونکی باید په معنوي یا مادي ډول مړه شي. تیر ځل چې د یو وزیر د ترور پلان رسوا شوی و، هغوی زموږ تر محرمو کوټو پورې راورسېدل. ښاغلیه، هغه یوه کوټه وه چې رسوا شوه. پیسه ګوره، موږ داسې لسګونه کوټې لرو چې هغوی ته هېڅ معلومې نه دي. مخکې له دې چې هغوی خبر شي موږ باید دا پروژه پلي کړو. هر څومره زر چې کېږي د کورنیو چارو وزارت باید ګډوډ کړو. له نورو وزارتونو او عسکرو سره باید په جګړه اخته کړو. داسې به اقتصاد هم خراب شي. د کوم هیواد اقتصاد چې خراب شي، بهرنی سیاست هم سم مخته نشي وړلی. لومړی وزیر او ولسمشر به هم خپل منځ کې ستونزې پیدا کړي. بهرنیو چارو وزارت به هم په بهرني سیاست کې خپل کار سم مخته ونیسي او د انتقام ګوته به ورته ونیول شي. ښاغلو، دې وزارتونو کې زموږ جاسوسان به 24 ساعته پرته له دمې کار وکړي. که موږ له نن ورځې نه راتلونکي ته شکل ورنه کړو، یو ښه شکل لرونکی راتلونکی به راته پیدا نه شي. دلته یې واچوئ. امر صاحب، دوی ښه خلک نه دي، بل ځای کې به یې وساتو. لیونی چې بل لیونی وویني خپل لرګی پټوي. خپل منځ کې جوړ راځي، اندېښنه مه کوه. غلي اوسئ، جنجال جوړ نه کوئ، که نه نو تاسې ته به راځه چې ځو. پاکټ مې ترلاسه کړ ښاغلیه. ځای پر ځای دې کړ؟ هو، همدا اوس مې ځای پر ځای کړ. سمه ده. هر کله چې وخت پیدا کړه د عاقف کار دې ختم کړي. هغه یوازې دی. د خیري په نوم یو بل کس هم ورسره دی. هڅه وکړه چې هغه ترې لرې کړي. د حضرور کار به څنګه شي؟ هغه نن محکمې ته ځي. هغه کار هم څارم، ته اندېښنه مه کوه. تا ته به خبر درکړم. سمه ده.
بدې خبره ښه پوه شوې چې ملتپاله ځوانانو تر نن ورځې پورې خپل احساسات کنټرول کړي، خو دا برید چې زموږ په رهبر وشو د ملتپاله ځوانانو د صبر کاسه یې ډکه کړه. د دې وروسته چې هر څه کېږي موږ یې مسؤلیت په هیڅ ډول نه منو، خبر واوسئ. مننه کوم. تا ته اړینې دوسیې درلیږو، ته هم خپل چمتووالی ونیسه، خپلو ډلو ته اړین معلومات ورکړه، همدا اوس د کار پیل کړه. امر مو په ځای کېږي ښاغلیه. یوه بله مهمه موضوع هم د پروفیسور حضرول ده. زموږ دا ملګری چې موږ غوښتل راتلونکي کې ولسمشر شي اوس د پولیسو په بند کې دی. دا زموږ لپاره یوه لویه ضربه ده. اندېښنه مه کوئ، حضرول به هېڅکله محکمې ته لاړ نه شي. که محکمې ته لاړ شي هېڅ د وتلو لاره نه لري. که څه ما د حل لاره پیدا کړې ده، خو که تاسو کوم بل وړاندیز لرئ راته ووایئ. هر څنګه چې غواړې حال یې کړه، هر څه ستا په لاس کې دي. پیسه ګوره. زم په اجازه ځم ښاغلیه. زما ده تللی شي. څارګر صاحب، د سړي څېره خو یې زما خوښه نه شوه. دوی څنګه داسې راته ګوري؟ نه پوهېږم خیري، لږ صبر وکړه خپله به پوه شو. وروره څنګه داسې راته ګورې؟ خوښ دې شوم که څنګه؟ تر اوسه مې نه یې خوښ شوی، خو که غواړې زه به دې خوښ شم. څارګر صاحب هیله کوم، څارګر صاحب مه پاڅېږه، ارامه اوسه. زه به دې خوښ شم. څنګه به دا کار وکړي؟ وروره ته یو ځل امر نجیب ته غږ وکړه چې دلته راشي. وګوره دلته به کوم جنجال جوړ شي. څه وشول ځوانه، ولې داسې وډار شوې؟ ورور جانه لاړ شئ خپل کار وکړئ. حالی نه. پیکاسا زما خبره واوره. له غونډې نه راووتلم. لازرول نه کوم خبر شته؟ خواشې نه یم، خو خبر ښه نه دی. نن محکمې ته لیږدول کېږي. ښاغلي سوها هم څه ونه شو کړی. نن هلته هېڅوک هم نشته چې زموږ خبره پرې تاثیر وکړي. یا باید دا موضوع سبا ته پرېږدو، او یا هم هر څه چې کوو نن یې باید وکړو. سمه ده، یو کس ورولېږه. ناروغي کا ختمې کا هر څه چې کوې وکړه، خو هغه باید محکمې ته لاړ نه شي. سمه ده ښاغلي. د سرمد کاوچي کار څنګه شو؟ یمان ورغلی؟ ور به شي. یمان په تلویزیون کې خبرې وکړې، خو له هغه وروسته سرمطلع خپلې خوا یوه وینا خپره کړه. ویې ویل چې که زه مړ شم یو ځوان هم باید سړک ته راونه وځي. ویل یې دي چې دا له موږ سره یوه لوبه ده او موږ باید ونه غولي. ټول پلان یې خراب. سمه ده، کارتیا شوه، خبرې ورسره وکړه. زه هم یو ځل هغه سره ګورم، وخت په کتو سره به زه چېرته یم؟ دا په ما څه شوي دي؟ دلته څه خبره ده؟
د رهبر روغتیا اوس څنګه ده؟ اوس بیخي ښه دی. تاسو وویل چې زموږ د ځوانانو صبر ختم شوی، وروسته له دې د پیښو مسؤلیت نه منو، خو وروسته له هغه ښاغلي کوچي یوه وینا خپره کړه. ښاغلیه، د هغه په اړه څه وایئ؟ زموږ رهبر له موږ نه په هر څه ښه پوهېږي، خو زه غواړم یوه خبره وکړم. موږ هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې دا هېواد تجزیه کړي. که اړتیا شوه د وینې تر آخري څاڅکي پورې به جګړه وکړو، 100,000 شهیدان به ورکړو، خو د دې کار اجازه نه ورکوو. په دې خبره د ټول پوه شي. هلته ولېږه در سره خبرې کوم. او پلرونو دا هېواد په خپلو وینو او قربانیانو ساتلی دی. تاسو ته لا ډېر معلومات درکړو، اوس لپاره هم دومره باز دی. که اړتیا شوه بیا به وروسته در سره خبرې وکړم. دا خو پیکاس دی. راځه چې دا کار خلاص کړو. سمه ده. دا سړی دې ولې دلته راوسته؟ زمونږ په دود کې د ناروغ پوښتنه مهمه ده. ښاغلی رهبر صاحب، ښاغلی پیکاس غواړي تاسې سره خبرې وکړي. اغلې نرسې، موږ ته لږ وخت راکړئ. خو ناروغ باید خواړه وخوري. ومې ویل یوازې مو پرېږدئ، که نه نو زه مو وباسم. نن شپه باید دلته تېره کړئ، سبا به بیا ډاکټر پرېکړه وکړي چې رخصتوي مو که نه. عاکف چیرته دی؟ څوک؟ زما جامې چیرته دي؟ د تګ په اړه هېڅ فکر ونه کوئ. په دې حالت کې چېرته نشئ تللی. موبایل مې چیرته دی؟ جامې مو په المارۍ کې دي. که څه مو غوښتل ما ته غږ وکړئ، زه اوس ځم. امیر صاحب له مخ به لرې شه. دا ته څه وایې ملګریا؟ د څه شي محکمه؟ ووایه ته له چا سره داسې ټوکې کوې؟ باید هر څه راته ووایې. زما په خبره پوه شوې؟ تاسې له ما سره راشئ، بیړه وکړئ. صبر مې ختم شو، په خدای نور هېڅ غم نه لرم. خو که د کمرې ویډیوګانې پاکې کړم عاقف به ملامت شي.